السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو، خدای پاک دې کړي چې ټوله جوړ روغ خوشحاله به یاست. بسم الله افغان یم. ډېر خوشحاله یم چې ستاسو قدرمنو په درانه چوپړ کې حاضر یم. قدرمنو دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې شیخ عبدالحمید حماسي صاحب د افغانستان په سطحه یو ډېر جاهد عالم دی او ډېر ښه مبلغ دی، ډېر ښه فکر لرونکی عالم دی. زه د شیخ عبدالحمید حماسي صاحب یو ویډیو تاسو ته نشروو چې دی په دې ویډیو کې صرفاً بحث پر علماو دی. دی وایي چې ولې په افغانستان کې د افغانستان علما وي، سره له دې چې په افغانستان کې ډېر غټ علما وي سته، چې په جهاني سطحه غټ علما وي په افغانستان کې سته، او بیا هم دوی نسي کولی چې خپل رای او خپل نظریه جامعه ته وړاندې کړي. وایي ولې موږ همیشه د پاکستان او یا هم د عربستان څخه فتوا اخلو. راځئ په دغه اړه باندې شیخ عبدالحمید حماسي صاحب خبرې کوي، نو درځئ چې ویډیو در باندې وګورم. خو کله چې دا اوس زمانه کې فقهي معاصرو مسلو باندې موږ فتوا کوو، د چا افغانستان کې ډېر ښه علما شته، ډېر ښه علما شته. خو کله چې دا اوس زمانه کې فقهي معاصرو مسلو باندې موږ فتوا کوو، د چا اقوال نقل کوو، د پاکستان، د مصر، د نورې دنیا علماو، یا به مفتي تقي نه اقوال نقل کوو، یا به علامه دکتور زهیري نه. ولې موږ خو موږ دې ته دا طالبانو یو لوی ظلم ده چې افغانستان کې علمي میدان کې سوی. شیخ صاحب مبارک وایي دا د افغانستان د علماو په حق ډېر غټ ظلم دی. خو که موږ ودې ته راسو چې 40 کاله افغانستان اشغال و، هغه ځان ته بېله مسله ده، خو اوس خو الحمدلله افغانستان د نړۍ په سطحه یو آزاد مستقله هیواد دی. د ده مقصد دا دی چې وایي اوس راځي چې ټوله لاسونه سره ورکړو او خپل علماوې راپورته کړو او خپل علماوې مستقله وساتو. باید علماوې دونه پرمختګ وکړي چې جهان او نړۍ د دوی د پرمختګ څخه متاثره سي. تاسو تر اوسه طالبانو نوې مسله چې راپېښه سوې تاسې اورېدلې دي چې افغاني علما فتوا ورکړي، خو مجبور دی چې په چا به وکړي. یا پاکستان عالم، یا د هند په عالم، یا د مصر په عالم. موږ ویلي، موږ ته یې داسې ویلي ته به رایه نه وایې، او که بل ویلي هغه رایه بیا ته منې. د شیخ صاحب د دغه خبرې سره زه واقعا چې ډېر موافق یم. موږ په افغانستان کې ډېر جاهد علماوې لرو. یو د هغوی څخه هغه عالم به درته یاد کړم چې که چیرې دا عالم بل هیواد کې په بل کشور کې وای،